ځکه شفایي معلومات د وخت په تېرېدو سره له منځه ځي. نو زموږ مسؤلیت دا ده چې خپل افکار نورو ته نقل کړو، باید هغه ولیکو او خپلو نسلونو ته زه د ځان لخوا نه او د ټولو همکارانو لخوا نه ده ته مبارکي وایم او د مبارکۍ په څنګ کې ورته وایم چې نن سبا مبارکي الفاظ د مسؤلیت الفاظ دي. د فراغت غونډو ته به زه څوک ما دعوت کړي چې پوهنتون نه فارغ دي یا 12 نه فارغ دي یا ماستري اخیستي، زه د فراغت غونډه نه ورته وایم، زه د مسؤلیت غونډه ورته وایم. ځکه مخکې له دې نه چې ته پوهنتون نه فارغ سې مسؤلیتونه له ډېر کم وي، حتی په کور کې هم تا باندې څوک بوج نه اچوي، وایي دا خو محاسب ده. خو چې کله فارغ شوې زه ورته دلته د مسؤلیت مرحلې ته راغلې، هر څوک تا باندې مسؤلیت اچوي. کور کې هم مسؤول شوې، جامعې ته مسؤول شوې او ژورنالیست ټول. نو تا ته دې خدای پاک توفیق درکړي چې نور داسې قدمونه پورته کړي. عزیزانو، زه یو شی غواړم تاسو سره یادواري وکړم، د افغانستان جنګي لسیزې مخته او شاته مسؤلیتونه مخکې د موږ څه وو او اوس څه دي. هر څوک له خپل د دید له اړخ نه ورته ګوري. موږ هم د جامعې یو غړي په صفت باندې د پوهنتون د دورې تر اوسه پورې ما دا کار کړله چې په موجوده حالاتو کې د تغییر پکار که موږ چیغې وکړو چې فقط دلته هغه کسان چې د جهاد و مقاومت و دا خبرې کوي دا نور تصفیه شي، باید افغانستان نور د دوی کور نه ده. هغه وایي چې دوی خیانت کړی ده او د وطن سره یې غدر کړی ده، دا باید تصفیه شي. څوک وایي چې نه تنها مذهبي افکار باید تطبیق شي، دا جامعه دیموکراسي په نظر کې څوک بل خو مونږ چې درک کړه، مونږ وایو چې افغانستان 99.9 مسلمانان دي. هر څوک چې د اسلام په نامه د مذهب په نامه بل منزوي کوي هغه شخصي اهداف لري. نو مونږ وایو چې مخکینیو نومونو پسې باید نور ونه ګرځو. مسلمانان ټول خو چې افغانستان ته هر څوک خدمت کوي، افغانستان پې ګران وي، هغه د مونږ دوست ده، هغه باید له دغه اړخ نه مخته لاړ شو. هغه که هر څوک وي، چا چې افغانستان سره دښمني کوله، خپل وطن یې وراناوه، هغه که زه یم که بل څوک وي، هغه سره باید مونږ څومره چې وس رسېږي لاس یې ونیسو، منې یې کړو، او که نور له دې نه هم لږ زیات وس ورسېده حتی یو عملي اقدام وکړو دې لپاره چې بل ورور بیا دا جرأت ولري. مونږ همیش وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. عزیزانو، 15,000 کلن تاریخ ګټل کمال و، خو ساتل او پالل یې هم د چا وظیفه ده. دا به څوک کوي؟ دا به په کوم قلم، په کومه ژبه، په کوم فکر باندې خلکو ته موږ وایو؟ 21مه پېړۍ کې نور نړیوال چېرته ژوند کوي او موږ چېرته ژوند کوو؟ نو موږ هم د جامعې د یو فرد په صفت باندې احساس د مسؤلیت وکړو چې موږ څومره کولی شو دغه کاروان د 21مې پېړۍ له نورو افغانانو، نورو وګړو انسانانو سره دا کاروان کې یوځای شو. موږ هم دې حرکت ته نوی فکر نه وایو. نوی فکر یعنې دا معنا که موږ لیکل کوو اوس یې په نوي فکر باندې کوو، ځکه د ما موبایل په مخ کې دا زه لیکل کوم. که زه له نورو انسانانو سره ارتباط نیسم، دا یو نوی فکر ده. په سکایپ هم ورسره غږېدی سم، فاکس هم ورته کوی سم، نور هغه وسایل پرمختللي وسایلو نه مې استفاده کوی سم. دا د انسانانو نوی فکر. که زه اسلامي معتقدات خلکو ته ورښیم، ویډیوګانې یې جوړوم او خلکو ته یې نشر کوم او ویې زده کوي. د کمپیوټر درسونه 2 دقیقې 3 دقیقې ویډیو کلیپونه جوړوم او په کمپیوټر او په نورو وسایلو، په فیسبوک، په واټساپ او بلو خلکو ته یې کوي. دا نوی فکر. که مونږ د پروردګار عبادت هم کوو، دا یو نوی فکر. ځکه عزیزانو، پرون مونږ د عبادت من حیث یو مسؤلیت کاوه چې دا فرض ده په ما باندې، خو نن عبادت په دې فکر هم کومه چې د فرض ادا کولو په څنګ کې انسان بدن ته څومره ضرورت ګټې رسوي.
حتی یو سجده ګوره نوی تحقیق پې سوی نوی فکر باندې چې سجده څومره حکمتونه لري د درد د سر نه څومره هغه جاذبه قوه کش کوي همداسې بل عزیزانو پرون موبایل ته خلکو معجزه ویلې ځکه حضرت بدر وکړي احد په غزا کې غږ پې وکړو چې ساري الجبل د غره لاره ونیسئ چې تاسې بچ شئ دا غږ هلته ورسېږي خو چا نه مانئ نن موبایل ته زه تا ته تلیفون کوم دې ما ته کوي ډېرو لرو جویو ته هم د موږه غږ ځي د سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس تخت یې څومره زر را نقل کړ موږ اوس دا کوشش کوو نه په نوي افکارو باندې چې څنګه موږ دې مرحلې ته مخته راسو یعنی په افغانستان کې د مباحثو د متونو موضوع باید بدله شي تر څو چې موږ دغه مبحث ته نه ننوځو موږ او تاسې پرمختګ هم نشو کولی نړۍ چېرته روانه ده موږ چېرته که غواړو د هغوی د کاروان سره سیالي وکړو ځان باید په هغو وسایلو باندې سنبالو هغه وسایل که سنبالول غواړو باید موږ او تاسې نوی فکر دا تربیتونه او دا د یو بل پښې ویل د خپل عزت د بل په بېعزتي کې لټول د دې تاریخ تېر سوی د جنګ او د بدبختیو پړاو تېر سوی مونږ په افغانستان کې هر څه تجربه کړی جنګ هم تجربه کړې نتیجه مو ولیدله اختلاف هم تجربه کړې نتیجه مو ولیدله وطن خرڅول هم تجربه کړې نتیجه مو ولیدله د بل په بېعزتي کې د خپل عزت لټول هم تجربه کړې دا مو ولیدله نو اوس دور د دې را رسېدلی چې مونږ خپل عزت د بل په عزت کې ولټو وخت د دې را رسېدلی چې که غواړو چې خپل قدر هم زیات شي د بل قدر وکړو بل ته اوږه ورکړو او بل ملا ورکوي کړو وړاندې لاړ شو دا به په یو نوي فکر باندې کوو آخري بله نقطه چې زه غواړم دا خو د نوي فکر یو تاریخچه باندې که زه ډېر بحث وکړو دوستان عزیزان راسره په تنګ نه شي مونږ غواړو چې نوی فکر یو داسې دوستان دلته راټول شي چې هغه علمي کدرونه د ماستري د دکتورا لپاره دوستانو عزیزانو ته مشورې ورکړي د مونوګراف په لیکلو کې مشورې ورکړي د ماستري د حاصلېدلو لپاره مشورې ورکړي د دکتورا د اخیستلو لپاره لارې چارې ورته وکړي یعنې هدف په مجموع کې دا ده چې د علم خواته څنګه موږ کولی شو دوستان او عزیزانو سره همکاري وکړو او دغه کاروان کې به انشاءالله ګډه باندې مشترکاً مخته تګ کوو بله نقطه دا ده چې ځوانان څنګه څېړنیز مراکزو ته لاړ شي ځوانان څنګه څېړنې وکړي ځوانان څنګه علمي مراکزو سره شوق پیدا کړي علمي بحثونه څنګه وکړي مطالعات څنګه وکړي دا انشاءالله په راتلونکي کې به پروګرامونه نیسو او دغو موضوعاتو ته چې ما وویلې دې باندې به بحث کوو څنګه نوی فکر د وصل نقطه سي نه د فصل مونږ نور غواړو چې د خپلو ورونو قومونو په منځ کې د وصل مشترکات را پیدا کړو نقطې را پیدا کړو د فصل تجربې خو مونږ ډېرې ولیدلې نو په دې به په ګډه کار کوو او په ګډه به مخته ځو بله تجربه هم دا موږ او تاسې باید وکړو دا نوې تجربه باید وازمایو راځئ عزیزانو خپلو قدرونو ته خپله عزت ورکړو د ما او تا د قدر بل څوک عزت نه کوي کله چې ما او تا د خپل عزت وکړ بیا بل څوک هم مجبوره ده چې د ما او تا عزت وکړي بل ځینې واقعیتونه باید ووایو تاسې د نوي فکر صفحه ګورئ مثبت نقطو د نظام ته مثبتې نقطې وایي منفي نقطې یې د اصلاح لپاره نښه کوو بله نقطه چې زه غواړم او آخري نقطه یې تاسې وخت نه نیسم درسره شریکه یې کوم هغه دا ده موږ او تاسې څه چې په افکارو کې لرو راځئ قبر ته یې له ځان سره بېله شو هغه مثبت افکار چې موږ سره دي هغه ولیکو په هرې ممکنې وسیلې چې نورو ته یې په میراث پاتې هغه ترخې خوږې تجربې چې موږ لرو دا ولیکو د قلم په څوکه د ویډیو د هر هغه وسایل چې ټول موږ په اختیار کې لرو دا سره منسجم کړو که د کتاب شکل یې ونیو لکه د ساحر صاحب که نورو وسایلو نه موږ استفاده ترې کوله نورو دوستانو او عزیزانو ته دا ورسوو
په دې رابطه باندې دلته د موږ او تاسې ډېر دروند ورور کړوخېل صاحب تاسو ته زه چې څومره وخت نه دی پېژنم د پوهنتون کې چې محصل وم بیا فارغ سوم بیا استاد سوم بیا معاون علمي د پوهنتون سوم زه کړوخېل صاحب پېژنم نو اوس د موږ توقعات له داسې علمي کدرونو نه دا ده چې د خپلو ځوانو کدرونو منفي نقطې په هر صورت مثبتې نقطې یادې کړي او د دوی د تشویق سبب وګرځي دغسې حرکتونه تشویق کړي چې نورو ټولنه کې جای پیدا کړي او خلک په دوی باندې څنګه باور وکړي او موږ څنګه په واقعي معنا سره د خلکو منځ ته داخل شو دا وظیفه د ما له نظره موږ په هر صورت موږ به هلې ځلې کوو خو اصلي منعکس کوونکی هغه څوک ده چې قلم یې په لاس کې ده هغه څوک ده چې میډیا ورسره ده او هغه څوک ده چې دغه وسایلو امکانات ورسره دي زه من حیث د تاسې د یو کشر تاسې سره وعده کوم څومره امکانات چې موږ سره دي دا به انشاءالله د تاسې په خدمت کې که تالار ده که نور امکانات دي او انشاءالله سته خو موږ او تاسې هم باید یو څه حرکت ویښ سو تاسې وګورئ په هاخوا پښتونخوا کې زه چې خدای پیدا کړی مې هغوی بېچارهګانو باندې ظلم روان د ډیورن کرغېړنه کرښه د موږ په سینه باندې چې تېر سوی پښتون د عزت ژوند نه ده لیدلی اوس هلته ځوانان راویښ سوي دي دې ځوانانو سره دغه افکارو سره د هرې جامعې ټولنه کې من حیث د یو انسان حقوق ورکول له هغو نه دفاع کول دا د موږ او تاسې وظیفه هغه ظالم او جابر کسان چې په مظلوم باندې ظلم کوي څه رقم موږ کولی سو له مظلوم سره کومک وکړو د ظالم له ظلم نه اخلاص کړو قلم را سره ده فیسبوک را سره ده واتساپ را سره ده نور وسایل را سره دي دا کار خو ماخوستان کولی سو چې 5 دقیقې وخت دې ته وقف خو عزیزانو په آخر کې وایم چې ځوانان قوت ده مشران تجربه ده که تنه قوت هم نتیجه نه ورکوي که تنه تجربه هم نتیجه نه ورکوي دواړه به سره یو جای کو چې قوت په خپل جای کې استعمال شي که تجربه ورکوي او تجربه من حیث تجربه که المارۍ کې ګټه نه کوي تجربه که عملي کوي په قوت به کوي نو قوت ځوانانو سره ده خدای هم کامیابه لره دغه پروګرام دی الله پاک اولنی پروګرام د تشویق کې داسې مخکې موږ پروګرامونه کړي وو خو دا ځل به انشاءالله تسلسل ورکوو د تاسې په همکارۍ باندې والسلام علیکم